پاکستان لپاره بد خو د افغانستان لپاره ښه خبر. وزیرستان کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ولسمشر غني د سولې پر وړاندې خنډونه لرې شوي خبرې به ژر پیل شي. د شمالي وزیرستان په ګړیونومي سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په دغه پوځیانو هغه مهال چاودنه شوې چې دوی د سړک جوړونې د کارکوونکو امنیت ساته. په دغه پیښه کې 4 نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. پاکستاني ځواکونو د پیښې په اړه په سیمه کې چڼیز عملیات پیل کړي دي. د دغه پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې او ولسمشر غني ویلي د سولې مذاکراتو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي او د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ډاډ ورکړی چې د سولې مذاکرات به ژر پیل شي. ولسمشر غني د کابینې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي سوله د افغانستان د خلکو حکومت مهمه غوښتنه ده او د خوښ ده چې د سولې هڅې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي.